د غرونو په لمن کې یو ښایسته کلی آباد و. کچه کورونه، تنګې کوڅې، دروازې به خلکو په پټو کې کارونه کول او په ماښام کې به په حجره کې ګپ شپ لا راغونډېدل. خو د دې سکون او خاموشۍ شاته یوه یره پرته وه. د کلي یو زورور او مالدار خان چې نوم یې میرعالم و. خلکو هو ظاهر د هغه عزت کولو، ولې دا عزت د زړه نه بلکې د یارې نه و. خلکو به د هغه په ځمکو کې کار کولو. که د چا به 10 بوجۍ غنم وشول، نو حاجي میرعالم به د 2 بوجو په ځای 4 بوجۍ اخیستلې. که یو زمیندار به قرض په وخت ادا نه کړو، نو ده به ترېنه ځمکه قبضه کړه. خو اصل ظلم هغه و چې د شپې به کېدلو. میرعالم خان 2 خاص بدماشان ساتلي وو، شمشو او ګلداد. نو کله چې به شپه شوه او د کلي خلک به وده شول، نو شمشو او ګلداد به د غلا دپاره د خلکو پټو او کورونو ته ورانل. کله به یې د زمیندارو د غنمو نه بورې پټولې، کله به یې ورله د بورې نه غنم لږ کم کړل چې د چا شک پیدا نشي، او کله خو به یې د تلې په تول کې غلا کوله. او که چېرې به څوک راویښ شول، نو دوی به ورته ووایي: حاجي صاحب د زکات حساب له رالیږلي وو، شابه پیسې راکړې غنم. خلک به د یرې د وجې خاموشه شول. یوه شپه یوه کونډه ښځه چې نوم یې بیبي ګل و، د خپل زوی سره کور کې اوده وه. د شپې یو معمولي غوندې کشار وشو او دې کې شمشو په دیوال راوړېده. ګلداد ورسره هم و. یو بوره یې راواخیسته او په اوږه یې کېښوده. د بیبي ګل د زوی سترګې وغړېدې او په یره کې یې وویل: بیبي پاس وګوره، څوک زموږ د کور نه غلا کوي. خو بهر تیاره وه او دوی یېرېدل، نو بهر رانوتل. چې سهار شو، نو بیبي ګل وکتل چې یوه بوره روکه شوې وه. دا په ژړا د میرعالم دروازې له وراله: حاجي صاحب، بچي مې وږي دي، له غنم راکړئ چې زموږ فصل وشي، نو دا به درله واپس درکړو. ورکه شه، دا دلته د خیرات ځای ښکاري شو. اول خو له هغه زړې پیسې راکړې که نه، قرض مې درته او ځان دې کلي کړي. حاجي صاحب دروازه بنده کړه. د هغه د کور دننه د غلې ډېرې پراته وو. د کلي بل طرف ته یو هلک اوسېده چې نوم یې کریم و، او کریم به د حاجي صاحب د وانو په غوجل کې کار کولو. هغه دا هر څه لیدل. یوه شپه هغه ولیدل چې شمشو او ګلداد په خاموشۍ سره د غوجل سره خوا کې تېروتل. کریم غلی غلی هغې پسې شاته روان شو، نو ولیدل چې هغې د رحیم د پټي نه غنم پټوي. ها، دا خو اوس پوه شوم، دا غلاګانې دې کوي. واپس چې راغی، نو خپل دوست ګلو سره کېناسته. ګلو د کریم یو کمزور غوندې هر و چې د کریم په دنیا کې همدقه یو ملګری و. کریم یو افسوس وکړو او وی ویل: ګوره، دا ټول د حاجي صاحب په حکم کېږي. د شپې به خپله غلاګانې کوي او سهار بیا په موږ باندې د غلا الزام لګوي. دا وګوره که نه، دا دومره ظلم کېږي. چې کله ظلم زیات شي، نو انصاف په خپله لار وباسي. کریم ویریدو او هر ته په کتو شو. دا ته خبرې کوې؟ او دا څنګه چل دی؟ زما خو یقین نه راځي. او دا زه یم، او زه هله خبرې کوم چې ظلم د حد نه زیات شي. زه یو کمزوري ځناور یم، خو بیا هم د ظلم خلاف اواز پورته کوم. او تاسو له الله پاک خوله، ژبه او ماسکو درکړي دي، او بیا هم په ظلم خاموشه یې. دې نه پس ګلو هر کریم ته ټوله کیسه وکړه چې څنګه د غلا غنم د حاجي صاحب په پخواني ګودام کې جمع کولی شي، د جومات دپاره راغونډه شوې چنده هم هلته پټولی شي، او هم هلته په غنمو کې د ټول د دروندوالي دپاره شګې اچولی شي. بله ورځ خلک کېناستل او شکایت یې کولو چې کلي کې غلاګانې سیوا شوي دي. اولو کې شګې راځي او د جومات هغه چنده هم پټېږي، چې دا څنګه چل دی؟ حاجي میرعالم په کلکه ووی: چېرته څوک د بل کلي حل ښکاري، زه خو هم ترې تنګ راغلی یم. دې کې ناڅاپي دروازه کلو شوه. غل د بهر نه راځي. دا ټولې غلاګانې شمشو او ګلداد کوي، او هغه هم د حاجي صاحب په حکم. او که په ما مو یقین نه راځي، نو لاړ شئ د حاجي صاحب پخواني ګودام ته، نو په خپله به درته پته ولګي. دې اورېدو سره ټولو خلکو ګودام ته منډې کړې.
دا دیا غلا ګران لبینی سه وی وحی وی دبوي هلته یې ولیدل د جومات چنده په غنمو کې شګې ګډول او د خلکو پټې شوې بورې او دا و د هر ظلم ثبوت. یو مشر پکې وویل ستا خو خلکو عزت کوو او بدله کې تا د هغې نه غلاګانې کولې. کریم هم وس حوصله وکړه او رامخکې شو. زمون مخې ته ظلم کېدو همون د یاري نه خاموش وو نو خاموش نشو پاتې کېدی. د اجي میر عالم سر ټیټ و او ډېر پیمانه و. زه په لالچ کې راغلی وم ما معاف کړئ زه ستاسو مجرم یم ما نه خطا شوې ده ما معاف کړئ. دې نه پس کلی بدل شو. د بیبي ګل کور ته غلا راغله. رحیم ته ځمکه واپس شوه او چنده جومات کې جمع شوه. کریم چې ګلو ته وکتل نو ګلو خاموشه لګیا و. واښه یې خوړل او داسې چپ و لکه چې چېرته اړو څه خبرې یې نه یې کړې.